سلام عرض ادب دارم خدمت شما. تشکر میکنم از شما. خاطر هستم شمسی تخلص میکنم، کارمند فابریکی تولیدی لوکر بیبی. باید بگویم که سلز اند مارکتینگ اسیستان در فابریکی تولیدی لوکر و باید بگوییم که نمایشگاه تاثیرات بسیار عالی داره در قسمت پیشبرد و پیشرفت خود شرکت ها، فابریکه ها. البته بر فعلا بازار خوب نیست، فروشات خوب نیست. باید اجازه میدادم برای طبقه ذکور به خاطر بعض قراردادها پیشبرد خود همین فابریکات تجارتایشان بسیار مؤثر واقع میشد. برای فعلا چیز گپ خاصی نیست آمیانه بگویم. دقیقا نمایشگاه که برگزار میشه خیلی تاثیرات مثبت داره از هر نگاه، نه تنها بالای شرکت و فابریکی ما، بالای تمام شرکت ها و فابریکات اثرات بسیار مثبت داره. مننه له تاسو نه لومړی مینا آصفي یم د دې نندارتون د دې وی آی پي غرفې یو استازی، نو د شهید کمپنۍ ګروپ استازی یم په دې نندارتون کې. موږ دغې نندارتون ته موږ خپله کارګو لرو او ترڅنګ یې پوستي خدمات لرو د افغانستان نه، او بل ایراني سیم کارتونه لرو. موږ د دې نه موږ هیوادوال چې کله چې ایران ته ځي ډېرې ستونزې سره مخامخ کېږي، ځکه هغوی ډېر یعنې ګرځوي دې پسې مثلا لاړ شي سیم کارت واخلي یا مثلا ځان ته بانکي اکاونټ جوړ کړي. موږ د دغه خپل افغانستان نه دوی ته خدمات وړاندې کوو چې لاړ شي هلته کوم ستونزې سره مخامخ نه شي. یعنې مخکې له دې نه ایران ته لاړ شي موږ دا خدمات ورته دلته پرانستلی دی او دلته دا خدمات ورته ورکوو. موږ پرته له دې نمایشګاه نه موږ څلور د کابل څلور مختلف ځایو کې نمایندګیانې لرو، چې یو یې په دوزي کې ده او دوه دانې په شارنو کې ده، یو په دیبري کې ده. او دا نندارتون ښه ده، موږ ته یو لوی چانس ده چې کولی شو خپل دا خدمات لرو خپل هیوادوالو ته یعنې تقدیم کړو په تبلیغ له لارې نه. خو اوس خو تر اوسه دا دویم ورځ ده، انشاءالله ډېر نور به هم موږ هیوادوال به راځي تر څو دا لږ خبرېږي او دا لږ نور هم په کابل په سطحه باندې یا نور ولایتونه تر څو د نورو موږ هیوادوال ته رسېږي. انشاءالله نور به هم موږ هیوادوال به راځي. تر اوسه خو ښه ده، بیا هم پرونه بیا هم نن ښه ده. د افغانستان په کچه باندې ښځینهو ته یو ښه چانس ده. مثلا پخوا هم ښځینهو ته دا چانسونه برابر کېدل، اوس هم برابرېږي. ښځینهو لپاره ډېر لوی چانس ده، خو متاسفانه تاسو خپل کېدای شي پوهیږئ د افغانستان د اقتصادي کچه لږ په ټیټوالی ده، یعنې کم شوی ده، ځکه دونه خلک یعنې غوښتنې لږ کم شوي دي، ځکه اقتصادي له وجه دوی یعنې دومره پیسې او د هغه نه لري مثلا راشي مثلا خدمات ترلاسه کړي. خو بیا هم ښه ده، بیا هم خلک شوق لري مثلا زحمت باسي تر څو یو څه شی ترلاسه کړي د دې نه. د لومړۍ پوښتنې ته مو دا ځواب درکړم چې دا نندارتونونه 100% مثلا په افغانستان په اقتصادي کچه باندې ډېر یعنې یو مهم رول لري. مثلا کولی شي موږ خپل د وطني تولیدات مثلا تر نړۍ تر کچه پورې خلکو ته معرفي کړو او وایي مثلا تنها ښځینه نه، مثلا کېدای شي مثلا زموږ نارینه هم داسې مثلا ځینې مثلا تولیدات ولري، مثلا وطني تولیدات لري، مثلا تر نړۍ کچه باید ورسېږي. او 100% ځکه په دې نندارتون کې مثلا دا خو یو نړیوال مثلا نمایشګاه یا نندارتون ده، کولی شي مثلا نورو هېوادونو نه خلک راشي، مثلا تجاران راشي، مثلا څوک چې مثلا مونږ کېدای شي مثلا مونږ ته دومره ښکاره نه شي مثلا زموږ څه وطني هغه لرو، مګر دا ډېر یو مهم رول لري. مثلا نور خارجیان راشي مثلا یا تجاران یا بزګران راشي مثلا دلته وګوري، حتما مونږ د هېواد د وطني صنایع حتما ډېر پرمختګ کوي په نورو هېوادونو کې. لومړی خو موږ ترې مننه کوو چې مثلا ښځینهو ته دا چانس برابروي تر څو مثلا د خپل راشي او د نندارتون ته اشتراک وکړي او د خپل د صنایع دستي یا مثلا وطني تولیدات چې لري په نمایش کې دي. خو د دې ما غوښتنه دا ده مثلا دا څو ورځې دا فکر کوم 2 ورځې لپاره دي،
خو فکر کوم د ټول ښځینه چې دلته راغلي دي همدا ستونزه لري که غواړي د اماراتو نه مثلا که کیدای شي مثلا دا یو څو ورځې مثلا د نارینهو لپاره وکړي څو ورځې د ښځینهو لپاره ځکه موږ ښځینه مثلا دومره یعنی واک هم نه لري که مثلا دوی نه مثلا دوی واخلي مثلا دوی خرید وکړي مثلا دوی تولیداتونه که کیدای شي مثلا دا تقسیم کړي مثلا ښځینه او نارینهو ته چې نارینه هم وکولی شي مثلا داسې یو څو ورځې د دې غرفو مثلا د ښځینهو په ځای کار وکړي. تشکر از شما. رضوان هاشمی هستم، یک تن از طراحهای شرکت تولیدی صنایع دستی و صادراتی افغانستان. بر رشد اقتصاد خانم‌ها خیلی تاثیرگذار است، چون امی کمپانی ما و شرکت ما شرکت گند افغانی پشتون خاص بر خانم‌ها است. تولید خانم‌ها بر خانم‌ها توسط خانم‌ها. مشتری‌ها هم از کارهای ما خیلی رضایت دارند، زیاد هستند ماشاءالله و تا هنوز هم خیلی هم سفارش‌ها گرفتیم امروز. تولیدات خارجی نه، همش از شرکت ما تولیدات داخلی است که ما صادر میکنیم به کشورهای دیگه. به نام یاد خداوند یگانه زرخانه یعقوبی هستم، یکی از اشتراک کننده یا بازدید کننده های این نمایشگاه. این نمایشگاه برای روند اقتصاد بانوان بسیار مؤثر است، به خاطر همون چیزهایی که خانوما خودشان جور میکنه یا همون آثار دست خودشان است اینجا به نمایش میمانه. این بسیار یک کار خوب است و این نمایشگاه اختصاص داده شده برای بانوان. اما یک مشکل وجود داره که اگه این نمایشگاه بازدید کنندهش بیشتر باشه، پوششش بیشتر باشه، میتونه برای خانم‌ها، برای غرفه‌دارا و برای کسایی که اشتراک میکنن بسیار موثر باشه. ماشاءالله جمع جوش مردم بسیار زیاد بوده. ما دیروز سال 2 بار آمدیم به این نمایشگاه به خاطر بازدیدش، چون بازار خانم‌ها برام بسیار دلچسب است. امیدوار هستیم که در آینده چنین نمایشگاه برگزار شود. این برای روند رشد بانوان و مملکتشان و اقتصاد بانوان بسیار یک گام خوب است. پیام این است که بانوایی که دست به کار هستند در بخش اقتصاد مملکت، چه خارج از کشور چه از داخل از کشور هستند، بیاین دست به دست هم بتن تا بتانیم امی بانوهای دیگه ای که در افغانستان است و اقتصاد خوب نداره دست اینا رو بگیره و یک تجارت جهانی بخیر بسازن. خانم‌های افغانستان واقعا در هر کار موفق هستند و صنایع دستی افغانستان خود جهان نام داره. سلام، زهره حیدری هستم، مسئول گالری هنری رنگین. نقاشی ما را همونطور که میبینین یگان سبک‌های بسیار متفاوت است که سبک اصلی خودم سبک ایلوستریشن است. اگه بیشتر براتون توضیح بدم، سبک میناتور مدرن غربی هست که کار میکنیم و در پهلوش همونه کارهای شاگردایم هستن که کارهای اونا را میتونین باز اگه فیلم گرفتین که بیننده‌های ببینن. والا در نمایشگاه گذشته خب ما هم بخش فروشات ما هم بازاریابی بسیار خوب بود، اما در این نمایشگاه حضور مردها یک کمک کمرنگتر است. هرچند در وجود مرد هم که اگر نباشه خانم ها هم قدرت دارن که باشن، فعالیت داشته باشن، اما فکر میکنم که هر دو کنار هم خیلی بهتر میتونن که کار کنن و از لحاظ فروشات و مشتری ها کم کارهاشون بهتر می باشه تا که فقط خانم باشه یا فقط مردها باشن. بله خیلی ها البته خارج از کشور نه، اما از ولایات هرات و بدخشان و مثلا تخار خانم ها زیاد آمدن. آرزو میکنم که تمام خانم های فعال همیشه در جامعه باشن، فعال باشن، کار کنن، زحمت بکشن. بالاخره هر تلاشی حتما یک نتیجه شیرین خواهد داشت.
زه شیرینه د بیسو د ولسوالۍ اوسېدونکې او د خاص کونړ دې نندارتون ته ما شات راوړي دي. زه د شاتو تولید ما د 2007 کال نه د اډیانو د مصرف د اډیانو د دې 4 صندوقه مچیو او د ریاست زراعت د خوا نه ما ته د رئیس صاحب ریاض او د سید حسن استاد د خوا نه موږ له یو 12 کسه ښځې موږ ټرېننګ شولو چې هغه نورو مچۍ څنګه کړلې خبره ترې نه یم، خو هغه هم کوشش کړي دي بعضې ښځې، خو ما په خپله دا 4 صندوقه مچۍ وساتلې او د دې نه زما 280 مچۍ راغلې صندوقونه چې څه مچۍ رانه په کرونا کې خرابې شوې، څه رانه همداسې مرض یې وکړو والوتلې، ډېره پرې خفه یم او دې سره ما ډېر زحمت ایستی دی چې د 2007 کال نه چې دا موږ ته راکړل شوي دي دا ما د اوسه پورې د غاویاو ته رسېدلي، خو یو 50 صندوقه به رانه طلب شوي په کرونا کې او څه په دې دولت چې دغه شو نو زموږ کاروبار لږ شانې دغه پکې راغله. دا د هغې د خوا نه راکړل شوې وې د ته وایم چې موږ ټرېننګ شولو 12 کسه ښځې، بیا دا 4 صندوقه مچۍ موږ له راکړلې، 4 صندوقه ټولو ښځو له ورکړې دي 12 ښځو له. بیا ما ته دا وایم درته وویل چې د 2007 کال نه دا راکړي دي موږ له، نو اوس څوم کال دی 2023 دی که نه، نو دغونه کلونه ما دې کې خواري کړې ده. دې باندې زه وایم چې زما لاس ته داسې یو شی راشي چې زه خپل هم کونډه ښځه یم چې یو د کور مسؤلیت او دغه ټول زما په غاړه دي، نو دې کې مې ځان هم مصروفه کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت نه خو زه دغه غواړم چې د زموږ د ښځو په باره کې دغه لکه دا پروګرامونه موږ له لږ شانې دغې کې ده ډېرې کې زما غوندې ښځې به نور هم دغسې پکې بوختې دي نه لګیا دي کار کوي، زه یې ینم بعضې کونډې دي بعضې غریبانانې دي، بعضې زه خپله هر څه ینم ګورم پرې خبره یم، نو اسلامي دولت که دغه وکړي نو مهرباني وکړي دا به ډېره موږ به ترې ډېره خوشحاله یو او خوشحاله تي شکر الحمدلله. زما په فارمیچار کې مچۍ وي، زه فارمیچار ته نه شم تللی، نه زه تللی شولم او نه مې د کور نه څوک نارینه تللی شو، همدا کس چې ساتلی همدا هغې سره مې تلیفوني دغه کولې، یعنې زه د یېرې هلته نه شم تللی. وضع الحمدلله و ډېر زیات شکر دی. تاسو څه مهرباني کوئ او زمونږ په دغه کومه ستونزه چې زه لرم په دې مچیو په دې کاروبار کې که دغه تاسو ما سره دغه وکړئ دا به ستاسو غټه مهرباني. دغه خو دا خپل بیان خو مې دا وکړه که نه چې اوس زه کوم لکه دا تاسو چې دا خبرې زما غوږ کوم چا ته ورسېږي که نه هغوی د ما سره هغه دغه وکړي چې لکه زه چې ضرورت لرم زه یم چې مچۍ زما ډېرې شي داسې څوک پیدا شي چې ما له مچۍ راکړي چې زه د هغې نه فارم جوړ کړم، غټ فارم جوړ کړم. ما د 4 صندوقو نه 80 ته رسولي 2 کم 80 ته چې داسې یعنې وزارت دی که ریاست دی کار څوک چې ما له مچۍ راکړي زما خپل اقتصاد نشته زه خپله واخلم، که دا ما له مچۍ راکړي که ما له د دې او زه د دې په خپل کور کې چې دا چې دي دا چې کوم کار چې کومه دا ټول زما د خپل جب مصرف دی. زه کوم ماشین نه لرم په کور کې، زه کوم داسې کوم بل دغه نه لرم، په یو ساده دغه ډرام کې زه د شات په لاس باندې د اور په ذریعه باندې پروسس کوم او د دغې نه نو د یو څه ناڅه راله یو شی پاتې کېږي نو یو بوجۍ وړو دغونه کېږي چې یو زما نوم روبینه سالارزی، زه د ننګرهار یم. زما نوم روبینه سالارزی، زه د ننګرهار ولایت او موږ دلته موږ تولید د اچار هم راوړی او دې کې مربا او اچار د مړې مربا ده او د مالټې مربا موږ جوړوو. تقریبا یو 4 کاله به کېږي چې دغه موږ د اچار او دغه موږ جوړوو. موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې زموږ داسې د نندارتونونه جوړ شي چې زموږ د وسایل پکې دغه شي زیات شي او خلک ورته راشي
او برخه پکې واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې ریزا ګل دی، خپله د ننګرهار ولایت د یاسین بابا شرکت یو تنغړی یم. موږ چې موږ دلته نمایشګاه ته راغلي یاستو په خاطر د دې چې خپل تولید دی وطنوالو ته ښکار کړو. زموږ تولید چې دی خپله اچار دی، کیچپ دی، روب دی او دې تر څنګ اچار چې دی مختلف اچار ډوله شو، د کدونه هم اچار جوړو، د پیازو نه حتی اچار جوړو، داسې مرباګانې، روب رنګارنګه تولیدات موږ لرو. زموږ تقریبا 8 کاله کېږي موږ دا کاروبار شروع کړی دی او د تېرې نمایشګاه ته هم خپل تولیدات راوړي، دې نمایشګاه ته هم راوړي. کوشش کوو چې آینده کې نور هم خپل تولیدات دې نمایشګاه ته راوړي. خپله خو ننګرهار کې چې کله هغه جمهوریت کې چې به کله نمایشګاهګانې وي هغلته هم خپل تولیدات نمایشګاه ته هم وړاندې کول. خو انشاءالله که دغه کوشش کوو چې نور مثلا مزار کې هم زیاتره نمایشګاهګانې وړاندې کړي، کوشش کوو چې مزار ته ښه خپل تولیدات ورسوي. مثبت ووایم پخوا چې کله چې به موږ ننګرهار کې نمایشګاهګانې جوړولې هغې وخت خو کیفیت یې ښه و، ولې کله بادام باغ ته چې به موږ هغلته چې نارینه به یې پرېښوستل، زیاتره خلک نارینه به اخیستل، ولې تېرې نمایشګاه هم ښه، ولې اوس چې دی داسې سم کې دغه نه لري. افغانانو ته دا پیغام دی راشئ خپل تولیدات په خپله واخلئ. بل څوک خو د خارج څخه څوک نه راځي چې زموږ او ستاسو تولیدات واخلي. موږ او تاسو باید خپل وطن په خپله آباد کړو. داسې خو نه ده تاسو که چېرته زما په دې اچارو باندې یو خارجي سمپال ولګو په خدای چې خلک یې په 200 ډالره لري، ولې زه دلته په 50 افغانۍ خرڅوم، څوک یې 50 افغانۍ لري. په خاطر د دې چې خپل تولیدات هم دي. راشئ خپل وطن خپله حمایت کوئ، خپل تولیدات خپله واخلئ تر څو همدغه افغانستان موږ او تاسو په پښو ودرو. ولې اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دا ده چې د نارینه‌و ته اجازه ورکړي لږ بخښي، چون بیخي تولیدات نه اخلي څوک، همداسې موقفه ولاړ دي. که درته یم 100% کې اطمینان کوم ځکه خپل تولیدات دي. که ووایم ګازرې نه چې کله څوک اچار جوړوي که نه، ګازره چې دا هم دلته خپل وطن کې کېږي. دا چې دی دا زموږ او ستاسو کیفیت ډېر ښه دی د نورو خارجیانو پرتله. خارجیان چې دی هر رنګه مواد دي کې داخلي وي، زموږ او ستاسو چې دی سپیشل هماغه سوچه او سوتره اچار دی، نور څه پکې نه ده. 100% اطمینان ورکوم زموږ تولید افتخار دی زموږ د افغانستان. کوشش وکړئ خپل تولید په خپله واخلو، نور چاته اجازه مه ورکوئ چې خپل خارجیان د هغې سپورټ کوي.